سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې میلمه لري د میلمه د عزت وکړي. موږ تاسې کله په جمعه کې کله په دوشنبه کې چې کله موږ تاسې یو ناسته درلودله موږ تاسې په ناسته کې د طریقت او د تصوف اصول ویل. دا مو ویلي وه چې طریقت او تصوف خالي د دې نوم نه دی چې سړی وایي زه د پلانکي پیر مورید یم، بلکې طریقت او تصوف ځان ته اصول لري، ځان ته معنوي خوند لري، ځان ته ذوق لري. نو یو به پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عادت شریف راخیستی. د طریقت په هغه عمومي اصولو کې یو اصل د اصولو هم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هغه دا و چې د میلمه عزت یې کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار پر دې جوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلمه خوشحاله کېدی. دا چې زموږ ستاسې علاقه کې زموږ ستاسې معاشره کې اوس دا رواج جوړ سوی دی چې څوک د میلمه سره محبت نه لري، څوک د میلمه شوق نه لري. دا خو ځان ته یو بنیاد دی. اصلي بنیادی شریعت کې اصل په اصولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عاداتو کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلمه قدر کوي، په میلمه خوشحاله کیږي. تاسې که د صحابو مناقب وګورئ، داسې ډېر ځله به د صحابو په مناقبو کې درته راسي چې صحابه څومره انداز کې په میلمه خوشحاله کېدله. تنبیه المخترین یو کتاب دی د علامه امام شعرانی رحمه الله د طریقت او د تصوف لوړ امام دی. دا د اولیاءو اخلاق ذکر کوي. یو څوک غواړي چې د الله رب الجلال ولی او دوست دان جوړ کړي، دغه اخلاق به پکښې وي، دغه اخلاق به پکښې وي، دغه به پکښې وي. یو اخلاق یې دا ذکر کړی دی که غواړي چې د الله رب الجلال ولی او دوست جوړ شي، د میلمه محبت وکړي، د میلمه اکرام وکړي، د میلمه عزت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه چې د میلمه سره قدر درلودی، د میلمه خدمت یې خپله کوئ. تاسو ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو او په شمایلو کې راسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلمه خدمت خپله کړی دی. زموږ ستاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا فرمایي دا ډیره راته محبوبه ده چې زه یو میلمستیا جوړه کړم او میلمانه باندې راټول کړم، هغه میلمانه زما سره ډوډۍ وخوري. دا ما ته تر دې ډېر خوند راکوي چې زه مړی آزاد کړم. چې بسته انسان مړی وي او د حریت زندګي وربدله کړم، د مړیتوب یې په حریت وربدله کړم، هغه دومره خوند نه راکوي لکه د زما په خانقاه او د زما په محفل کې چې یو څوک ډوډۍ وخوري. دا د حضرت علي کرم الله وجهه وینا ده. صحابه دومره د میلمه سره عزت کوي او دومره د میلمه قدر درلودی او دومره په میلمه خوشحاله کېدله. د حضرت ابراهیم علیه السلام څومره د میلمه محبت درلودی. ابراهیم علیه السلام په شان کې دا هم راغلی دي چې دی 2 میله قدر په میلمه پسې روانو، میلمه به پیدا کوي، بیا به د ډوډۍ ورسره خوړل. دا هم د ابراهیم علیه السلام په شان کې راغلی دي چې ابراهیم علیه السلام دا کنیه چې مصدر یا په اب یا په ابن سره وي، د ابراهیم علیه السلام کنیه ابا ضیفانو، پلار د میلمنو دا یا کنیه وه یا صاحب د میلمنو دا یا کنیه وه. ابراهیم علیه السلام دومره د میلمه محبت درلودی. او کم شان چې قرآن پاک د ابراهیم علیه السلام
په شان کې راځي چې خدای په ابراهیم المکرمین عزتمن میلمانه د ابراهیم علیه السلام علما لیکي څنګه عزتمن میلمانه د ابراهیم علیه السلام و وای په دې وجه عزتمن و چې ابراهیم علیه السلام یې خپل خدمت کوي ابراهیم علیه السلام چې څنګه خلیل الله دی د رب العالمین دوست دی د الله رب الجلال نبی دی خو د هغه کمالیت او د نبوت سره سره د میلمنو خدمت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اولین دی او آخرین دی سردار الانبیاء دی د دې خپل دومره کمال سره سره بیا هم د میلمنو محبت کوي او د میلمنو عزت کوي او د میلمنو خدمت خپله کوي تاسو کې یحیی علوم الدین د امام غزالی رحمه الله وګورئ هغه کتاب الاداب کې د اکل د خوراک او د چشاب آداب ذکر کړي دي بیا پر میلمه باندې بحث کړی دی سنت طریقه وای دا چې کله میلمه درته راسي عزت یې خپله کوه قدرداني یې خپله کوه ولی وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه داسې راپاته ده چې د میلمه به قدر او عزت کوي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی دام د میلمه ډیر عزت لري د میلمه سره محبت لري هغه فرمایي وای ما ته خدا خوند راکوي چې سړی په خپل کور کې یو وتا کړی ده د میلمنو دپاره کوټه جلا کړي لکه زموږ استاسي علاقو کې هم دا عادت دی د میلمنو کوټه جلا وي وای دا د جسرای زکات دی چې د میلمه کوټه جلا وي نو یو شی په هغه شانو کې چې تا د الله رب الجلال محبت ته ورنږدې کوي او پتا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت راولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه هم ده هغه میلمه پالنه هغه د میلمنو عزت دا د صحابو عادت و دا د تابعینو عادت و چې کله به میلمه ورته راغی بیا به د میلمه عزت وکړي اکرام به وکړي د هغه نه وروسته بیا دا ورته وویل چې تاسې خو مستحقین د هر څه واست خو زموږ دومره قدر په وسو او دومره مو اکرام درته په وسو